السلام علیکم دوستانو. طالبانو افغانستان کې د ټیک ټاک او پبجي گیم د بندولو پریکړه کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک د اپلیکیشن او د پبجي گیم د سملاسي د بندولو امر کړی دی. دا پریکړه د طالبانو د کابینې په وروستۍ ناسته کې شوې چې بي بي سي هم 2 ورځې وړاندې یوه کاپي لیدلې وه. په دغه پریکړه کې چې ظاهراً د طالبانو د کابینې په پرونی دوشنبه د اپریل په 13مه غونډه کې شوې ده، راغلي دی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارل کیږي چې د پبجي گیم او د ټیک ټاک په نوم اپلیکیشن چې د ځوان نسل د بېلارۍ سبب ګرځي بند کړي. د طالبانو د کابینې په پریکړه کې چې د سملاسي پیلېدو غوښتنه یې شوې ده، د ځینو چینلونو د بندېدو امر هم شوی، خو نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. په یاده پریکړه کې د طالبانو د لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند لاسلیک هم پرې شوی دی. راغلي دي هغه چینلونه چې غیر اخلاقي مواد او برنامې خپروي د امکان تر کچې مخنیوی وکړي. افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال هم پبجي گیم باندې بندیز لګول شوی، خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د ټیک ټاک د بندیدلو امر کوي. ټیک ټاک چې یو چینایي اپلیکیشن دی، د نړۍ مشهوره خواله رسنۍ کې شمیرل کیږي او میلیونونه کاروونکي لري. له لویه سره یې کاروونکي ځوانان دي چې د نورو ویډیوګانو ترڅنګ پکې د ټوک ټکالو لنډ ویډیويي پیغامونه هم خپروي. په 2020 کال کې هند، چین، امریکا، اندونیزیا او برازیل د نړۍ هغو هیوادونو په سر کې و چې تر ټولو ډیر پکې ټیک ټاک اپلیکیشن ډاونلوډ شوی و. وروسته د هند په ګډون ځینو هیوادونو کې پرې بندیز ولګول شو. اوس روښانه نه ده چې د طالبانو معلوماتي ټکنالوژي وزارت به د ټیک ټاک په بندولو کې څومره بریالی سي. خو د دغه وزارت ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي ډیره شونه نه ښکاري چې په ټیک ټاک د بشپړه بندیز وړیا وي. که څه هم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پبجي پر گیم هم بندیز ولګول شو، خو له دې سره سره دغه گیم بیا هم په ځینو سیمو کې کارول کېدی او په وي پی ان باندې چلول کېدی. دغه دوه اپلیکیشنان چې طالبان یې بندول غواړي باید اول وار وي پی ان بند کړي، بیا دغه دوه اپلیکیشنان بند کړي، کنه دغه دوه اپلیکیشنان دواړه په وي پی ان باندې چلول کیږي.